لنډه کیسه نیمګړی ارمان دردونکې او رښتینې کیسه. زوړ او پیوند پیوند پړونه به یې په سر وه، زړو کلوښتو ته به یې ربړه پینې لګولې وې، لاسونه به یې زږه وو ځکه چې د بېوزلۍ او بېکسۍ پرې ډېر زور وه. خو د کلي پر ټولو ښځو او کلیوالو ګرانه وه، ځکه فاطمه ترور مشره او مهربانه ښځه وه چې د کلي ښځو او ماشومانو به فاطمه ترور بلله. کله به هم چې د کلي ښځو دودیز مناسبتونه جوړول، لکه د قرآن پاک د ختم وروسته ډوډۍ، د ماشوم د پیدا کېدو ډوډۍ، د ودونو او مړو مراسم او داسې نورو کې به یې فاطمه ترور هرومرو غوښتله، ځکه چې د یوې مشرې انا حیثیت یې ټولو ته درلوده. د کلي هر مناسبت او هر ګډ دود به د نوموړې له نشتون څخه بې خونده وه. خو کله به چې په کوم پروګرام کې نه وه، نو بیا به هر مېرمنې د فاطمې ترور پوښتنه کوله چې ولې نه ده راغلې. فاطمه ترور چې یوه کونډه ښځه وه او ډېر د کړاوونو ژوند یې راتېر کړی و، دې یوازې یو زوی درلوده چې ټوله ورځ به د لاس په درنه او سخته مزدورۍ پسې ورک و. یوازې دومره آباده ځمکه یې درلوده چې د مور او زوی د کال غنم او د یوې غوارې شکه به پرې کېدله. نوره ځمکه یې هم درلوده، خو د بېکسۍ او بېوزلۍ له امله یې نه شوی آبادولی. د زړې مور یې هم د ژوند یوازینی ستر ارمان دا و چې خپل زوی ته واده وکړي او یوه ورځ وویني چې خیرنه زړوکی په خپله نه بلکې انګور ورته ووینځي. د کور رنګارنګ کارونه چې دی به په کړو په ملا او عمر خوړلی بدن یوازې سر ته رسول، باید انګوري وکړي. له نن څخه وروسته یوه مرسته کوونکې ورسره پیدا شي او داسې یوه روښانه ورځ ورته راشي چې د سهار وختي له لمانځه وروسته د غوا د رالوشلو او خپل زوی ته کار ته له روانېدو مخکې د ناشتې د تیارولو پر ځای په خپل جاینماز خپلې تسبیح ووایي. یوه ورځ د خپل انګړ د توت تر سیوري لاندې په کراره کینی او د کلي له نورو ښځو سره په بېغمۍ روغبړ او د زړه خواله وکړي. بله ورځ یې کمیس د لمسي پر امتیازو لوند شي او له خولې په خوږه ژبه د انا غږ واوري. هر وخت به یې زوی ته ویل: زویه، دا مې ارمان دی چې له مرګ څخه مخکې تا ته واده وکړم او ښکلی اولاد دې ووینم. په نیمګړې نړۍ کې نور هیڅ ارمان نه لرم. د دې ارمان د پوره کېدو لپاره یې نور هیڅ مدرک نه وه. یوازې د کلي کوز پلو د هغه پر غاړه یو څو پټي چې درلودل، هغه یې په یو چا وپلورل او زوی ته یې له ډېرو پلټنو او ګرځېدلو وروسته کوژده او واده وکړ چې په دې سره یې د ژوند نیم ارمان پوره شو. له خوشحالۍ به په جامو کې نه ځایېده. د کلي ښځې به چې مبارکۍ ته ورغلې، نو له ډېرې خوښۍ به یې مبارکي د کلي ښځو ته ویله او ورته به یې ویل چې شکر دی زما د یوه زړي زوی د عمر په خوشحالۍ کې مو ګډون راسره وکړ. ټول کلیوال د فاطمې ترور د زوی په واده کې خوشحال وو. ورځې او شپې شمارلې او په دې هیله وو چې الله جل جلاله یې زوی ته نر اولاد ورکړي او مینه یې آباده شي. د شپې به یې نفلونه کول او نذرانه روژې به یې هم نیولې چې الله جل جلاله لمسی ورکړي. دا د یو وخت رانږدې شو. د فاطمې ترور نیم پاتې ارمان هم پوره کېدونکی دی. فاطمه ترور چې په دې هم ډارېده چې خدای مکړه انګور یې په کور کې د ښه کېدو پر ځای مړه نه شي او روغتون ته د وړلو او د روغتون د ډاکټرانو د فیسونو او خرچو توان یې هم نه درلود، حقه حیرانه وه چې څه وکړي. اخر یې د شاه محمد اکا د کور پر لور هیله یوړه چې 2 روپۍ قرض ورکړي. کله چې ناروغي ښه شوه، د میاشتې په آخر کې به یې د زوی کاري سکیندلو پیسې
شاه محمد اکا ته بیرته ورکړي. هماغه و چې شاه محمد اکا هم روپۍ ورکړي. د کلي موټر یې کرایه کړ او په ولایت کې د ښځینه ډاکټرې کلینیک ته ورغله. فاطمې ترور په ډېره وارخطایي او بیړه ډاکټرې ته وویل: وزویه و ډاکټرې، دا زما بېکسه او بېوسه انګور سره ډېر پام کوه. ښه سمه یې وګوره چې نه بل زوی لرم او نه د بل انګور د ودولو توان. ډاکټرې ورته وویل: خپل مریض دې هلته کښېنوه، دا ټول ستا د انګور په شان مریضان دي. فاطمه ترور له ډېره غمه او وارخطایي کله له انګور سره کښېني، کله بیا زوی ته وربوځي او کله لاسونه سر ته ونیسي. خو الله تعالی خیر وکړه. کله چې د فاطمې ترور انګور یې په چپرکټ سملوله او د ماشوم د زیږون وخت راغی، نو فاطمه ترور د باندې ووتله، ځکه چې د انګور درد یې نشو زغملی. له څو دقیقو وروسته ډاکټرې فاطمې ترور ته غږ وکړ. کله چې فاطمه ترور راغله نو ډېره وارخطا معلومېده. ډاکټرې ورته وویل: زیری مې در باندې، لمسی دې پیدا شو. فاطمې ترور د خدای شکر ادا کړ او ډاکټرې ته یې مخ ور واړوه: له تا مې قربان کړې ډاکټرې لورې، خدای دې ډېر ښه در سره وکاندي. د الله تعالی ډېر شکر چې دا ارمان مې هم پوره شو. ډاکټرې ورته وویل: ښه، خدای را سره مل وه، ماشوم په ښه او اسانه طریقه پیدا شو. اوس ته داسې وکړه چې زما شیریني او فیس راکړه، که نه ماشوم دې نشي وړلی. فاطمې ترور د زاړه ټیکري په پیڅکه پورې 1000 افغانۍ غوټه کړې وې او په رېږدېدلو لاسونو یې غوټه خلاصه کړه. ډاکټرې ته یې ونیولې، ورته یې وویل: قربان دې شم، دا دې شیریني واخله، خو چې انګور مې خدای راته ښه کاندي. ډاکټرې چې روپۍ د دې له غوښتنې او تقاضا څخه کمې ولیدلې نو ورغبرګه یې کړه: زه خو څه د شوق مزدوره نه یم چې دا زرګون دې په ګوتو کې راته نیولی. دغه روپۍ دې ځان سره کېږده، زه پوره 8000 افغانۍ غواړم، 8000، که نه نو ماشوم به مو هلته پروت وي، نه یې درکوم. فاطمې ترور وویل: ولورکۍ، زوی مې غریب کار دی، د لاس مزدوري کوي، دا روپۍ مې هم له شاه محمد اکا څخه را قرض کړي، قرآن که نورې را سره وي، دا واخله او دعا به درته کوم. ډاکټرې ورته وویل: دا ټول غریب کاران دي، دعا دې ځان ته وکړه، زه مې خپل فیس او شیریني غواړم. فاطمه ترور چې نیمګړې خوشحالۍ له ګواښ سره مخ شوې ناچاره شوه او له کلینیک څخه د باندې زوی ته ورغله چې ډاکټره دا روپۍ نه اخلي، پوره 8000 غواړي. زوی هم په جیب کې ګوتې ووهلې، خو له بده مرغه هیڅ نه ورسره او مور ته یې وویل. ډاکټرې ته زارۍ وکړه چې نشته را سره، خو ډاکټرې هیڅ نه منل چې ناهیلي بیا د خپل زوی لوري ته ورپانه شوه. د نورو ښځینه مریضانو په ګډه ګوڼه کې ډاکټره د فاطمې ترور انګور ته په ډونګېدا شوه چې خاوند یې ولې د دې د خوښې فیس او شیریني نه ورکوي. دا چې ډاکټرې سترګې برګې کړې وې او د سیمه ییزو کلو نالوستې او ساده ښځې غلې ورته ناستې وې، ډاکټره نوره هم غوسه ښکارېده. د فاطمې ترور انګور په خواره خوله ورته وویل: خیر ده ډاکټر صاحبې، موږ ډېر ناچاره یو، موږ سره ګزاره وکړه، زموږ دعا واخله، خدای پاک به یې بل ځای بدله درکړي. ډاکټره له غوسې سره او شنه واوښته او خپل موبایل یې په لاسونو کې واړاوه راواړاوه، غاښونه یې وچیچل. ناڅاپه یې د بېوزله مزدور هلک په مېرمنه ګزار وکړ او په موبایل یې په مغزو وبیشته. ښځې ټوپونه وهل او له خولې څخه یې وینو دارې پیل کړې چې د ډاکټرې له ګزار سره یې ساه ورکړه او په څنګ کې ماشوم
په ژړاند انداز پاتې شو.